ګرانو ملګرو، کرونا وایرس د WHO ورلد هیلث ارګنایزیشن د یو ریپورت مطابق دا ډیره زیاته خطرناکه بیماری ده. زمونږ ګورنمنت احتیاطي تدابیر کړي دي، سکولونه یې بند کړي دي، کالجونه یې بند کړي، یونیورسټیانې هر څه بند دي. نو دا ډیر زبردست کار کړی دی، خو زمونږ معمولی بې احتیاطي مونږ د ډیر غټ نقصان او د ډیر غټ تاوان سره مخامخ کولی شي. نو مونږ له پکار دی چې دا غیر سنجیده رویې پرېږدو، خاص کر پښتنو له پکار دی چې په سوشل میډیا باندې د کرونا وایرس باره کې دا غیر سنجیده رویې چې کوم دی نو دا پرېږدي، ځکه چې زمونږ په پاټ باندې دا بې احتیاطي چې کوم ده نو هغه به مونږ د ډیر غټ نقصان سره مخامخ کی. نور د انسانانو باره کې مونږ له خپله رویه ټیک کول پکار دي. اسلام خو مونږ ته دا وایي چې خیر الناس من ينفع الناس، څوک چې انسانانو ته خیر رسوي د ټولو نه غوره انسان دی. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السما. تاسو په ځمکه والا باندې رحم وکئ، الله تعالی به په تاسو باندې، اسمان والا به په تاسو باندې رحم وکړي. او من لا يرحم لا يرحم، څوک چې رحم نه کوي په هغوی به رحم نه کیږي. نو موږ له خپل سوچ، خپل فکر، خپل رویه، خپل عمل دا چې کوم دی ټیک کول پکار دی. په دې کې د انسان هغه احترام او د انسان هغه عزت او د انسان هغه وقار او د انسان هغه شرف هغه راوستل پکار دی چې موږ د نورو انسانانو د جان او د مال د حفاظت یو جذبه چې کوم دی نو په خپلو زړونو کې او په خپلو سوچونو په خپلو عملونو کې پیدا کو. نو انشاءالله چې الله تعالی به هم چې کوم دی نو په موږ باندې رحم وکړي او موږ به د دې مصیبت نه په کامیابۍ سره چې کوم دی نو وځو. بس الله تعالی دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي. ګرانو ملګرو، د پېښور په صدر بازار کې تاسو لیدی شئ، دا هغه صدر بازار دی چې په دې کې به ډېر دوم دام او ډېر هلچل به پکې ډېر زیات خرید و فروخت پکې دو. اوس دوکانونه بند دي او موږ ته خو څوک پسې په نظر نه راځي. اخبارونو خرڅولو والا په نظر راله، هوټلونه بند دي، صرف په هغې لیکلي د پاسه چې کوم دی اونلی پارسل. او البته خر مر موږ ته چې کوم دی نو میلاو شو. او نو دا د ژوند یو بل انداز شروع شو، لکه مطلب دا دی چې چا دا سوچ کړو چې یاره دا صدر بازار به د ورځې په ټایم کې دومره دوکانونه به بند دي، هېڅوک به پکې په نظر نه راځي. نو دا د زندګۍ یو بل انداز دی او د زندګۍ د انداز بدل چا کو دا کرونا وایرس. نو موږ له پکار دي چې په خپلو رویو کې مثبت تبدیلي راولو، موږ د خپلو وجودونو صفایي وکړو، د هغې خیال وساتو، د خپلو سوچونه صفا ساتو، خپل نیتونه صفا ساتو. انسانان د یو بل سره دا انټریکشن دا د انصاف په بنیاد کوي او په دې کې چې کوم دی نو احترام یې پکې د یو بل دپاره. نو او بل یوه خبره دا ده چې د بایولوجیکل ویپنز چې کوم دی انسانان د نورو انسانانو خلاف نه استعمالوي. هغه د رحمان بابا خبره وایي کوهی مکه نه د بل سړي په لار کې چرته ستا به د کوهي په غاړه لار شي. نو خبره داسې ده چې موږ له پکار دا دي چې په خپل د هر څه کې یو مثبت تبدیلي راولو، پازیټیو چینج په خپلو رویو کې راولو. دا ټول انسانان په خپلو رویو کې مثبت تبدیلي راولي، دا مسلمانان په خپلو رویو کې مثبت تبدیلي راولي. دا څه په فرقو کې تقسیم شوي دي، دا څه چې کوم دی نو ځان ته جنتي وایي، یو فرقه ځان ته جنتي وایي او د نورو فرقو ته چې کوم دی دوزخي وایي. نو خبره داسې ده چې ضرورت د دې خبرې دی چې مونږ په دې خپل ژوند کې یو توازن پیدا کړو. هغه څنګه چې وایي واقیموا الوزن بالقسط، انصاف راولو، د انسانانو د حقوقو خیال وساتو. نو بیا دا دنیا به چې کوم دی زمونږ د دغې عمل د وجې نه به، زمونږ د دغې اپروچ او د دغې سوچ د وجې نه به دا دنیا د جنت یو شکل پیش کوي. نو ډېره زیاته مننه ستاسو د اورېدلو او د توجه ورکولو.